اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اسماء الحسنى د سلسلې د 22 نوم الباسطو د فضائل او برکاتو بیان کولو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. گرانو دوستانو، د الله تبارک وتعالی صفتی نوم 22 نمبر الباسطو دے. د باسطو مطلب دا دے، معنی دا دا روزی فراخول والا، رزق فراخول والا. د دې په فضایلو کې راځي چې څوک د ساخ منځ د اشراق د منځ نه بعد خپل دوانه لاسونه اسمان طرف ته اوچت کی او لزل دا اسم مبارک وي او په مخ باندې راکاږي، الله رب العزت به د دنیا او آخرت دولت باندې موړ کی او کله به هم دا د چا محتاج نه وي. او که څوک روزانه دا سلویغ ځل یا باسطو وای، ان شاء الله العزیز مخلوق تبا د چرته حاجت را نشي. د ټول مشکلاتو نه نجات لپاره د هر مزنپس یو سلویغ ځل ویل ډیر بهتر دی. که د چا د رزق تنګي وي یا د رزق پریشانی وي، نو کدا 2 ورځې پورې روزانه 12 زله 12,000 ځل دا اسم مبارک وایي، نو ان شاء الله العزیز د رزق کې به بے پناه یو ډیر زیات فراخواله راشي. او دغه رنګ که څوک ختم کول غواړي، نو 3 شپو کې چې دا 100 لاک لکه 1,50,000 ځل یا باسطو ختم وکي او اول او اخر مخکې ورسته سلسل ځل درود شریف وایي، الله رب العزت با دته د داسې غیب نه روزي ورکی چې د دبه د غزنه ګمان نه. او دغه شان چې د کله دا ختم دا 100 لاک ختم وکړو، نو دا غي نه پس دی روزانه سلسل ځل وایي. او کچرته څوک هر ټایم کې خپل سترګې پټي کی او دا اسم مبارکه یا باسطو وای او په خپل لاس باندې دم کی او بیا د لاس په مخ باندې راکاږي او بیا د سترګې پټي کړي لاول او بیا د سترګې کولاو کی او لاسونو طرف ته وګوري او بیا دا غي نه پس 2 ځله د آیت کریمه وای، وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. نو ان شاء الله العزیز دا چې کم دی کله و بده باندې غریبی او تنگ دستی ناراضي او دغه رنګي کسو کې روزانه 2 ځله وای، نو الله رب العزت به د ټولو مصیبتونو نه آفتونو نه محفوظ کی. او کسو کې د شپې په اخره حصہ کې دا وای او لزل لاسونو چت کی او لزل وای، نو یو خو به دا خبره چې دا به همیشه د درب خوشحالي غم به ناراضي او رزق کې به برکت وي. ان شاء الله العزیز د بل اسم مبارک سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. مال اجازه راکړئ. د الله په امان.